الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما بعد، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ استاسو درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د نبی علیه الصلاة والسلام په مدني ژوند کې د دریو ډلو سره مخامخ کېدل دي. نه یوازې نبی علیه السلام د مکې مکرمې نه د دې دپاره هجرت وکړ چې په مکه مکرمه کې د فتنهګرو، شریرو او فسادګرو خلکو د فساد نه ځان خلاصو او د هغوی نه د نجات په خاطر باندې هجرت وکړ. یوازې دا خبره نه وه، بلکې مکې مکرمه مدینې منورې ته چې هجرت نبی علیه السلام وکړ، یو هدف پکې دا هم و چې په مدینه منوره کې یوه داسې ټولنه او یوه داسې جامعه جوړه کړي چې هغه با اقتداره، باثباته او یوه ښه ټولنه او جامعه وي. نو نبی علیه السلام چې کله مدینې منورې ته راغی، درې ډلو خلکو سره مخامخ شو چې یو هغه خلکو چې د نبی علیه السلام سره په هر وخت کې د دین دپاره قرباني ورکړې، چې هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي. دویمه ډله خلک مشرکانو او دریمه ډله خلک یهودو. صحابه کرام بیا په خپل منځ کې دوه قسمه باندې وو، یو ته انصار صحابه کرام ویل، بل ته مهاجر صحابه کرام ویل. انصار صحابه کرام هغه وو چې په مدینه منوره کې دوی جایدادونه لرودل، ځمکې لرودل، مالونه لرودل، دا هلته موجود وو. څه په مدینه منوره کې موجود وو، څه د مکې مکرمې نه راغله په مدینه منوره کې خپل ځایونه لرودل. دوم مهاجر صحابه وو. مهاجر صحابه کرام هغه خلکو چې هغه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ، یوازې خپل ځانونه راوباسل، مال، حال، اولاد، جایدادونه ټول ترې مکه مکرمه کې پاتې شول. نو دا مهاجر صحابه کرامو. د صحابه کرامو فضایلو ته چې موږ او تاسو وګورو، نو قرآن او احادیث مبارکه د دې صحابه کرامو د فضایلو څخه ډک دي. یو څو مثالونه تاسو ته وایم، ټول نه هم چې بیا کلیپ ډېر اوږدېږي. قرآن کریم کې الله تعالی وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی نه راضي دی، دوی د الله نه راضي دي. د ټولو صحابه کرامو نه چې هغه اعلی دي که ادنا دي او که اوسط دي، د ټولو نه الله تعالی راضي دی او دوی د الله نه راضي دي. بس دغه فضیلت د دوی دپاره یو غټ لوی میډال دی، لوی فضیلت دی دوی دپاره. بل ځای کې الله تعالی وایي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، الله وایي دوی په خپل ځان باندې نورو خلکو ته ترجیح ورکوي اگر که دوی باندې ولګوي. معنا دا چې مسکینانو ته او نورو خلکو سره کومکونه کوي. ډېر صفتونه په قرآن کریم کې د صحابه کرامو راغلي دي، نو هغه ټول ویل به انشاءالله په خپل ځای باندې بیا وایو، ځکه چې اوس نه ویل کېږي په یو دم باندې. نو صحابه کرام خلفای راشدین د ټول امت په اتفاق باندې د نبی علیه السلام نه وروسته خلفای راشدین چې دغه څلور دانې دي، ابوبکر، عمر، عثمان او علی رضی الله عنهم اجمعین، دوی په امت کې لویه مرتبه لري. بیا د دوی نه تر اخره پورې چې صحابه کرام دي، ټولو ته الله تعالی ځان ته فضیلت ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تسبوا اصحابي، زما صحابو ته کنځاګانې مه کوئ. قسم مې د په هغه ذات یې الله نبی علیه السلام وایي چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، که چیرته لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، که ستاسې یو د احد د غره قدر ته سره زر نفقه کی، صدقه ورکي، ما بلغ مد احدهم او نصیبه کما قال علیه السلام. نبی علیه السلام وایي چې که د سرو زر د یو د احد د غره په شان باندې تاسې یو نفر سره زر صدقه کوي، د صحابي د یوې موټې ته به ونه رسیږي، یوې موټې ته او نیمایي ته به هم ونه رسیږي. دا رقم بل حدیث کې نبی علیہ السلام وی الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. صحابه کرام سره نبی علیہ السلام وی مینا نه کوي مگر مؤمنان ور سره مینا کوي، او بغض او کینه ور سره نه کوي مگر منافق ور سره بغض او کینه کوي. نو زمونږ د ټولو څلور واړو مذهبونو اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې الصحابه كلهم عدول، صحابه کرام ټول عادلان دي. یوم پکې داسې یو صحابي نشته چې خدای ناخسته موږ پرې یو څه ووایي، ټول عادلان صحابه کرام دي. یو صحابي سره ټول صحابه کرامو سره باید مینه ولرو. که یو صحابي سره څوک بغض کوي، دا د ټولو صحابه سره بغض دی، دا د نبی علیه السلام سره بغض دی. نو الله تعالی دې موږ او تاسې د صحابه کرامو په لاره باندې روان کړي. بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم. نبی علیه السلام وایي زما صحابه د اسمان د ستورو په شان دي، هر یو پسې چې لاړئ، د هر یو لاره مو ونیوله، اهتدیتم، تاسې به په هدایت باندې شئ. بیا انشاءالله یو عنوان مستقل عنوان د صحابه کرامو د فضیلت په باره کې وایو، اوس که نور پکې غږیږو ډېر اوږدېږي.
نو دا یوه ډله وه. دویمه ډله هغه مشرکان وو چې په مدینه منوره کې د خپل پلار او نیکه په دین باندې پاتې وو او لا اسلام ورته رسېدلی نه و. دا مشرکان خلکو او بیا وروسته په اسلام باندې مشرف شول. نبی علیه السلام په دین باندې اوله کې ایمان نه راوړه خو مقابله یې هم د دین نه کوله. درېیمه ډله خلک چې وو دا بدبخته خلک په تاریخ کې بدبخته خلک چې تر اوسه پورې دی هغه خلک دي چې کوم فسادونه په دوی کې موجود دي بیا د بشریت په تاریخ کې د چا دونه فسادونه نه دي کړي چې هغه یهود دي. یهود دا بیا په خپل منځ کې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې په مدینه منوره کې درې ډلې وې. یو ته بنو قینقاع ویلې او بل ته بنو نذیر ویلې او بل ډلې ته بنو قریظه ویلې. دغه درې ډلې وې چې د دوی په خپلو منځونو کې ډېره سخته دښمني هم وه او دا خلک د نبی علیه السلام سره سخته دښمنان هغه دښمنان د نبی علیه السلام چې په تاریخ کې بیا چا داسې دښمني نه وه کړې نبی علیه السلام سره لکه دا خلکو چې دښمني کړې وه. هغه وجه دا وه چې دوی به ویلې چې دا دومره پیغمبران په بني اسرائیلو کې راغلي دي باید دا نبی علیه السلام هم په بني اسرائیلو کې راغلی وی ولې په بنو اسماعیلو کې راغی باید دا هم بني اسرائیلو کې راغلی وی. د دې جوابونه قرآن کې په مختلفو ځایونو کې راغلي دي چې کوم اعتراضات کړي د هغې نه ښایسته جوابونه الله تعالی قرآن کریم کې رالیږلي خو بیا هم دوی ایمان نه دی راوړی. د دې وجه نه صفیه رضی الله تعالی عنها په نامه باندې یو صحابی ده دا خپله قصه کوي چې زما پلارو حیه بن اخطب او کاکا مې و ابو یاسر بن اخطب په نامه باندې دوی دواړو باندې وایي زه د خپلو زامنو نه نور ډېره ګرانه وم. نو چې کله به د یوې سفر نه راغله زه به یې ولیدلم غېږ کې به یې واخیستلم ډېر به خوشحاله کېدل ماته. خو چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی او دوی دواړه ورغله سحر نه ورغله د نبي علیه السلام حالاتو پوښتنه یې وکړه ورسره ولیدل. ماښام مازدیګر قضا و چې تقریبا بیرته وی راغله نو زه په منډه منډه ورغلم چې ما به بیا په غېږ کې واخلي خو د دې قوارو ته چې مې وکتلې د دې حالاتو ته مې وکتلې ما ته بیخي نظر ونه کړ. نو وایي دا زما کاکا ابو یاسر بن اخطب زما پلار ته وایي حیه بن اخطب ته چې څنګه سړی دی دا ته څنګه دا پیژنې که نه پیژنې او څه کول پکار دی دی سره. نو هغه وویل چې دا سړی خو زه ښه صحیح پیژنم او قسم مې د په الله چې ورځ د مرګ تر ورځې پورې بیا ورسره دښمني کوم د مرګ تر ورځې پورې. نو دا د یهودو حالاتو چې نبی علیه السلام سره بغیر د کوم دلیل نه دی دښمني کوله. کله به یو شی ویلې کله به ویلې چې ائتنا بقرآن غیر هذا موږ ته یو بل قرآن جوړ کړه دا قرآن موږ نه منو یو بل کتاب موږ ته جوړ کړه. نو مختلف بې ځایه اعتراضونه به دوی کول. عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه دا د یهودو لوی عالم و او په یهودو کې ډېره اوچته مرتبه لرودله او د یو ښایسته نسب خاوند و. نو کله چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته د خپلو ماماګانو ځای ته راغی بنو نجار ته نو دا پوه شو زر ورغی نبی علیه السلام څخه. نبی علیه السلام هغه آثار چې په تورات او انجیل کې ذکر شوي وو هغه د تورات او انجیل عالم و نو هغه ټول په نبی علیه السلام کې ولیدل او د نبی علیه السلام نه یو څو پوښتنې وکړې او نبی علیه السلام هغه جوابونه هم ورکړه. نو نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ. نو عبدالله بن سلام نبی علیه السلام ته وایي چې یهود ډېر فتنهګر خلک دي ډېر کینهګر خلک دي ډېر حسد کوونکي خلک دي او د دوی د حسد نه به ځان ساتې او ته زما پوښتنه د دوی څخه وکړه چې عبدالله بن سلام په تاسې کې څنګه سړی دی او زما د ایمان ورته څه مه وایه. نو یهود نبی علیه السلام د یهودو مشران راوغوښتل عبدالله بن سلام کور ته لاړه پوښتنه یې ترې وکړه چې عبدالله بن سلام په تاسې کې څنګه سړی دی وایي دا خو موږ کې ډېر د ښایسته نسب سړی دی او ډېر یو فضیلت والا ډېر یو غوره کورنۍ سړی دی او ډېر لوی اوچت عالم دی زموږ په منځ کې دغه عالم زموږ په منځ کې بیانت شوی دی او نشته دی. نو نبی علیه السلام وویل که چېرته عبدالله بن سلام په تاسو کې ایمان راوړي بیا تاسو ایمان راوړئ په ما باندې که نه راوړئ. وایي ولې نه عبدالله بن سلام چې په تا باندې ایمان راوړي موږ خامخا ایمان راوړو. نو عبدالله بن سلام د کور نه راووته او د دې ټولو منځ کې وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا خبره چې وکړه نو دوی یو دم ویل چې عبدالله بن سلام موږ کې د شریرې کورنۍ ده د بدبختې کورنۍ ده او د ډېرې غلطې کورنۍ ده نسب یې خراب ده خپله ډېر بدبخته سړی ده جاهل ده دا ټول څه هغه یې ورته وویلې. نو د یهود دغسې بدبخته خلک دي په تاریخ کې د نبی علیه السلام سره د دې ډېره لویه دښمني وه. نو دا د یهودو حالات دی او دغه درې ډلې په دې کې دي. بیا انشاءالله دا په مفصل ډول باندې د دې قصې راځي په سیرت کې انشاءالله که ژوندي وو دا وایو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ ته د زده کړې توفیق راکړي انشاءالله چې ژوندي یو درس به وایو او الله تعالی دې موږ او تاسو ته
په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.